داسې یو وخت را روان دی چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي دې یهودیانو به په دنیا کې دومره خباثتونه کړي، دومره خباثتونه چې دله به ونم د پناه ځای نه ورکوي. د ونې شاته پټېږي، هغه ونه به آواز کوي چې تعالی یا مسلم خلفی یهودی فتعال فاقتله، راشه مسلمان زما شاته یهودي دی مړی کا. مسلمان به پسې ورځي او هلته به د اثر وایي. او کو د کاڼي شاته پټېږي نو کاڼی به آواز کوي چې تعالی یا مسلمان راشه زما شاته یهودي دی مړی کا. نو محدثینو لیکلي دي چې دا به ولې دیو له کاڼي هم ځای نه ورکوي، ونې بوټی به مله پناه نه ورکوي؟ وایي ځکه چې دیو به دومره فساد په ځمکه کې کړی چې ونې به له پناه نه ورکوي، کاڼي به له پناه نه ورکوي. د اوسني فساد ته وګوره، قسم دې ته به حیران شي چې دې ظالمانو د اړونه د کاڼي دي کې دا څه شي. هغه کاڼي کې هم دومره حس شته دی چې وبه جاړي په دې ظلم، کوم ظلم چې دیو په فلسطین کې وکړ. خو مسلمان امت وسل نه را بیداری کی. الله دې د امت را بیدار کی.